بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پټول نمک سے دمیز د ننگیالی غیرتی ادا کوم مسئول علماء کرام او د کوم ننگیالی ځوانونه ټول ته د زړه د تل نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګری امیر صاحب یو ټکی وکړه چې ولما زه خپل زوی ادا ګڼه ولما یې چیرې هم نه ګڼه په دوې واجې د قوم عزت او د قوم ساتر او د کوم پښتې د انتهایی رو باندې غرونه دو او توس په پښتې کې رایستای په عزت کې رایستای په دا زوم در سره تړاو. دومره خبره دا دو چې که په وزیرستان چې د غیرات نوم خلکو خلي نو د وزیرستان غیرات للی دی ادي دا کوم د بلې په دوم په غیرات در سره تړاو. ملګری دا کلی دا کوم چې د کومې ورځې نه د اور د جنګ روغلی دی په د وطن د جنګ پالیسي روغلیدو امیز عمرینه دره نه دي د مړشونې عمرینه زیات دي دلته ډېرې مانګې کونډې ډېرې خوانګې مانګې ګیرې شولې خو دا کوم د 2001 نه وخله تر اوسه پورې د خپلې خوانګې مانګې د ساتر د حیا د ناموس د عزت ته پوره یې زیګار نیولی دی خو خپله خیر میر پردې خروپول ته یې څوک نه دي پرېښي. ملګري میږ ویني چې دلته نن که میږ دغ کوم ته نه روسي میږو د کاري سیمودین د وینې سره خیانات کي که میږ دا کوم د زون نه ګڼي نړۍ یې ډېر شهیدون دي که انصار دي دي که دمیر دي. نن چې زه په دښتې م روغلل د ژڼي ته سپیشل ځکه چې امان الله دی او غار دې نشته نو د دروازه پې خړه لیدل شي میږ توس په دغه وطن ښه چې کیم ژوند تېروي یو توس کوم یستی د قربانۍ نه بغیر ساتر عزت کاروبار جان مال نه محفوظ کیږي دغه د پوره حضور پاک صلی الله علیه وسلم قرباني ویر دي غوښینه یې شهیدون دي په بدن یې وینې روغلي دي نو د قربانۍ نه بغیر ثمرات نشته. خو بیا یو شی دی چې دا کوم چې په دغ سیټ وزیر د وړ دي په دغ سیټ وزیر د وړ دي په دغ سیټ وزیر د وړ دي په لار سیټ باندې وزیر د وړ دي دا کوم د میږ ګوشی نه پرېږدي چاره بالورو سي د بچای چې چیرې سي بیا د یې خوري نه ځکه چې د ایداک کوم ټول ضروریات د ایداک پر محدود نه دي. د ایداک د کوم زون مشر عالم دو میرنی تاسی دو بانی تاسی دو بلدی تاسی میزو د کوم تعین سرنگی کی میزو د کوم تعین پدا کی چې میزو د وزیرستان علما مشرون ځوانون تیاری چې که د خپل خیر میری عزت سوتل د خپل کوم عزت سوتل د خپل کیر عزت سوتل دا جرم وي دا ګناه وي نو به میشي دا کو د دغه نه لوس واخلي. خو که د میش د خپلې ترسرې د خپلې ځوانونې مشرونې د کلي د کوم د وطن جانو د مال حفاظت کی د مې که په دا پرې مړوي د ته اطمنځای کوم متصوی یې په دغه نام چې ته روسره یې که نه یې روسره ته بیا موته حقه خبره وکړه. امیز مقصد دا دی چې د هیڅ چا خلاف امیز کوم نه روتلی دی نه روځي خو د خپلې ترسارې د ساتر د ناموس د عزت پوره په شپه وي لوړ دی په ورځ وي لوړ دی بیا ودري بیا وهدري. ملګري د څه ورځې نه په میرلي شي د ایرمسې ډېر تنکي ګلون شهیدون دي د هغې مانګې لګېدلې دي د لارې د وړې بلکې ډېر وزیر خلک ډېر خلک دی پسې هغې در نه لګیا کړي دو د امن د پوره ایدا کوم په شمالي وزیرستان شي اننګ په میدون شي خدای مو د غاس ننګیالي په اتفاق په عزت لره د ننګ میدون کوي نو اولو د ایدا کې زون او مشر والین پسې ولاړ وي. امیز خوانګې مانګې که عزت سوتلی دی اد دغه خور سره و کاری صاحب چې خی صورت یې میشته زون رسولی دی نن دلته د میږ رتاګ دا په میږ فرض دي که ګیلې وي که ټیپک وي که رکټ وي میږ ورته داري میږ د خپل قوم سره همیشه وي لوړ وي
دغه د پوره په دریم په ورځ باندې د ټولې قومي نوستر شوي دو که دوی حکومت کیسې نه ومنلې د دې ټولې بدامنۍ جړ چې کیم دی انټرنیشنل پالیسي دو پاکستان حکومت یې چلوي دی چې وغواړي جنګ نشته فوج چې وغواړي جنګ نشته دا جنګ پالیسي چې دو دا د جوړه کړې دو څرنګه چې د مو بچای ویشته شي تو کارفي لګولې دو که کارفي نه وای مو بچای امن الله دی دا کسونو بیا نه شوی ویشتلی ملګري دغه د پوره د دریم په ورځ کې دی چې د میش تاګ اسلام آباد ته شي د خپل فریود د رسولې د پوره نو د دغه د پوره چې دا ټول قومونه رودریني انشاءالله دا کومو په دا نر قومونه نه مخ شوي په دا باندې انشاءالله د توس ټول زه باور ورکوه د حکوم ته زه راغلی چې په رښتیا مزال وي خرڅول نه وي دوکه کول نه وي حقه خبره وي د کوم په ګټه وي داس نه لکه دا کوم چې 14 میاشتې مزال وکړ خوانګې مانګې ټولې داورو ته کړلې دغه خلک پیسې لګولې نان کې دغه دا کې کوم که چې ټولې منځای جمع کېدل او دا کوم ته میز څه ګټه نه کړه وې ځکه چې میز د اخلاص مزال نه وکړی میز دا ویس په دا در نشي چې اول په ورځ د قرآن حلف سره کړی دی چې نو خرڅول کې نو پسټ کېږي که جیل وي که مرګ وي که هر څه وي مخ شودرېمي چې د خپل قوم د وطن د خپله ترسره د پوره یوه د عزت یار وغواړي دغه د پوره د دریم په ورځ تاګ دی میز دا کوم چیرې ګوښی نه پرېږدي چې د ایداګ بچی چیرې ووځي بیا د هغې په وینې سیر خلک ورته راوړي دا د میز کوم دی میزو د هر چا سره په دلیل خبره کی چې ورېره په قرآن مې غلط کا په احادیث مې غلط کا په رواج مې غلط کا په قانون مې غلط کا بیا زه دا کوم د یخ شي نه پسټ کېږم که بیا زه په دا ټولې کیسې سیخو خامخا که بدماشي څوک ورباندې کو بیا زه مجبور یم بیا په جیل نه د بېغیرتۍ په ژوند نه بیا د غیرت وینې نه ژوند هم بهتر دی نو د دا کوم توس دا اتفاق دا اتحاد زه ویایې چې هر وخت نفلي نه تلاوتي نه صدقې کې چې د اتفاق ته خدای پاک څوک نقصان نه ورسوي په نظیر هم نه شي نو خدای هم دغه خوشحول لره دریم په ورځ باندې په میرلي شي تاګ ووي که جرګه کامیابه نه شوله دوی مذاکرات ونه منل میز تاګ د اسلام آباد دی صرف فقط یوه مطالبه د امن چې د کیم شکل نه خراب شوی دی چا خراب کړی دی په کیم لیول خراب شوی دی نو د میش پروګرام دا دی چې دو ورته په عملي لیول باندې چې څوک هدی چې میز ور ووایي چې ورېږه کښېنه چې زه تو دلیل سره ووایي د جنگ دوه سره طرفونه دي چې چا هټي پک وخستی دی که فوجي دی که دا بل دی چې ورته ووایي چې ورېږه که د مو کوم کافر وي که د مو کوم مجرم وي ورته ثابت یې کړه نو دغه یې پوره انشاءالله د دا کوم نم دا توقع دو خواستم دی چې د وزیرستان وزیر دا ورچې سي انشاءالله د دا کوم بچای مشر ځوان عالم او په بل نه لاس قدمه مخ شي دا ټول تیار وسته انشاءالله مهرباني شکریه